أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى سورة العلق. قدرمنو عزتمنو الله تعالی زمون سره د قرآن و سنت علم و عمل کامل نصیب کا. دا د سورة العلق شپږم اوم آیات دی. دې کې الله تعالی د انسان هغې نقیصې ته اشاره کوي او د هغې نه د اجتناب د هغې نه د ځان ساتلو بیان کوي. یو طغیان دی. طغیان یوه معنا دا ده چې انسان ځان لوی ګڼي په نورو خلکو، په نسب کې، په مال کې، په جاه کې. کبر یوه معنا دا. دویمه معنا دا ده چې طغیان تیرېدل د حد نه، تجاوز د حدودو د الله نه، خو زیاتره استعمال په څه کې راځي؟ د خلقو په وژلو کې، د خلقو په مال او په ځمکې غصب کولو کې، او د مال مصرفولو په نارواو کې، په اسراف کې، په نارواو کې، په ډمو کې، په بچه‌بازۍ کې، په لواطت کې، په شرابو کې او په ریا کې. دغې ته ویلی شي طغیان. دویمه خبر دا ده چې غنا، چې یو سړی غني شي، بې حاجته شي، نو هغه غنا په څه راځي؟ په ډېر مال و دولت. یا غنا په څه راځي؟ په ډېر جاه و جلال او په قدرت او په کرسۍ. یا غنا په څه راځي؟ په ډېر قوي قوم باندې او په ډېر قوي خپلوانو باندې. نو کله چې یو انسان یا ډېر مال ولري، یا ډېره غټه رتبه او جاه ولري، او یا چې ډېر قوي کورنۍ ولري، نو دا سبب د دې ګرځېږي، دا علت د دې ګرځېږي چې انسان کې څه راشي؟ طغیان. په انسان کې څه راشي؟ لویی، کبر، خلق سپک ګڼل، نور خلق حقیر ګڼل. دویم په خلقو کې څه راشي؟ بیا د حد نه تیریږي، د هغې حدودو نه چې الله مقرر کړي د هغې نه تجاوز کوي. خلق وژني په ناحقه، د خلقو ځمکې او مال غصبوي. او دریم په انسان کې څه راځي؟ د مال مصرفول، خرج کول په نارواو کې، په زنا کې، په شرابو څکلو کې، په ډمو ګډولو کې او په نارواو کې د هغې مال مصرفول. دا په نتیجه کې راځي. نو قرآن کریم کې الله تعالی د دغې خبرې بیان کوي. ان الانسان، یقیناً بېشکه ثابته ده چې انسان، جنس انسان، لیکن هغه انسان چې الله پې رحم وکړي، الله یې بچ کړي، د هغې نه غیر
جنس انسان لا یطغى خامخا لوی کوي کبر کوي په نورو خلق یا دا ده چې تجاوز کوي تیریږي د حدود د الله نه قتل کوي غصب کوي مال په نارواو کې مصرف کوي دا ولې کوي ان د دې وجه رآه چې دې پوښي په ځان باندې چې دې پوښي په ځان باندې وګوري خپل ځان استغنا چې دې خاوند د غنا دی چې دې پوښي په ځان چې دې صاحب د غنا دی دې خاوند دی چې دې حاجت نه لري چاته پس صاحب د غنا دی ډیر مال لري یا ډیر غټه کرسي او جاه جلال لري یا ډیر قومي ملاتړ لري نو دا د دې سبب ګرځي چې په انسان کې لوی راشي کبر راشي او خپل مال په نارواو کې په حرامو کې استعمالي نو قدرمنو عزتمنو دغه یو لوی مصیبت ته یو لوی آفت ته یو لوی جرم ده یو لوی ګناه ده چې په مسلمانو ملتونو کې په مسلمانو قومونو کې راغلي او بیا خاص کار زمونږ او د ستاسو په قومونو کې دا یو لوی جرم دی یو لوی آفت دی چې راغلی دی نو الله تعالی په موږ باندې په مختلفو ادوارو کې د مختلفو عذابونو او د امتحاناتو سره مخامخ کړي نو الله تعالی دې زمونږ او د ستاسو د مسلمان ملت دغه بد صفتونه محو کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.